ګران ورونو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د محمد شهزاد په باره کې ډېرې زوري خبرې کوم نو تاسو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. ګورو ورونو پرون شهزاد محمدي له ورلډ کپ څخه آوټ سو ځکه دی انفټ و. نو آیا د افغانستان کرکټ بورډ څه کومه فیصله وکړله دا صحیح ده که نه ده صحیح؟ نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د محمد شهزاد باره کې څو خبرې کوم. نو ګورو ورونو که موږ چیرې وګورو شهزاد محمدي له تیر ایشیا کپ راهیسې د په ایشیا کپ کې یو وارې سنچري وواله د انډیا په خلاف باندې. له هغه راهیسې ګوره د بیخي زیات میچونه وګورو په یو میچ کې هم دی نه ده چلېدلی او تر 20 منډې زیاتې منډې نه دي جوړې کړي. نو تاسې خپله سوچ وکړئ دا خو نه معنا شهزاد محمدي موږ منو چې دی ښه پلیر ده د افغانستان لپاره یې ښه لوبې کړې دي. ګوره دې ته به هم موږ اوس ګورو چې د تقریبا په دا ډېر میچو کې د ده بس پیچ نه ده دی ښه بازیان یې نشي کولی دی باید کښېني دی باید نورو ته چانس ورکړي. ګوره که موږ وګورو موږ په انډر 19 کې ډېر ښایسته پلیران لرو لکه شاهد الله کمال سو بهیر شاه محبوب سو درویش رسولي سو نو باید تاسو نورو ته چانس ورکړئ. نو تاسو ته $3000 درکوي دا نه معنا چې تاسو به اوس 15-16 کاله نور هم تېروئ ځکه تاسو ته ډالر ملاویږي تاسو موږ په کیسه کې نه یاست تاسو د افغانستان په کیسه کې نه یاست تاسو د ځان په کیسه کې یاست. تاسو دا سوچ نه وایي ګوره موږ چې کله د افغانستان میچ ګورو موږ تقریبا بیخي غټ کارونه ورته پرېږدو او راسو د افغانستان میچ ته کښېنو او که اوس موږ وګورو ګوره شهزاد محمدي پرون افغانستان ته راغلی دا اول هر سوشل میډیا باندې و میډیا ته اول ورته دا خبره وکړله چې زه پیټ یم زه بالکل پیټ یم زه خبر نه وم او زه له ورلډ کپ څخه وایستم دا رقم د په افغانستان کرکټ بورډ کې دا مسلې دي د دستي دا خبر راواستله. ګوره مخته چې کله نورعلي زدران د دې خلاف و نو دغه شهزاد محمدي و راشد خان و محمد نبي و د ده په باره کې خبرې کولې چې نورعلي زدران دا رقم د افغانستان کرکټ بورډ دا رقم ده او اوس چې شهزاد محمدي راوتی ده به اوس د افغانستان کرکټ بورډ په باره کې دا خبرې جوړې کړلې. دا خو معلومه خبره ده چې اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ کې ګروپان چلیږي د اصغر افغان د شهزاد د دغه رقم نور پلیران دا یوې خواته دي نور یوې خواته دي. ګوره دا ټول دا کوم پلیران چې دي دا ټول ولکه دا د موږ لپاره ولکه دي بازیانې کوي دا د دغو پیسو لپاره. اوس که چیرې دغه رقم ایسو دا پلیران ایسو ټیم کښېنول سي نویو پلیرانو ته چانس ورکړي نویو پلیرانو ته اجازه ورکړي تقریبا زموږ افغانستان ټیم به ډېر زیات جوړ سي. دې اوس هم په مخ روان ده خو دغه ایسو پلیرانو له وجې په ټیم کې بې اتفاقي جوړه کړې ده او دغه رقم د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي. او بله د شهزاد محمدي چې کوم له ورلډ کپ څخه آوټ سو دا یې ډېره ښایسته فیصله کړې ده ځکه ګوره که موږ وګورو له تیر ایشیا کپ راهیسې شهزاد محمدي په یو لوبه کې هم ښه لوبه نه ده کړې تر 20 منډې زیاتې منډې نه دي جوړ کړې. دا نه معنا که چیرې ده وویل چې زه فټ یم ما 2 ګنټې پریکټیس وکړئ دا مې وکړو زه بالکل فټ یم. نو دی خو نه معنا که چیرې ته زه فټ یم بس ته به نو خامخا لوبېږې ځکه تا مخته افغانستان ته لوبې کړي دي ښې لوبې دي ورګټلې دي. ګوره تاسو باید اوس د اوس پلیر پرفارمنس وګورئ چې دی څنګه لوبېږي. ګوره که موږ دا تېر 10 میچ وګورو په یو میچ کې هم د تر 20 منډې زیاتې نه دي جوړ کړي. که تېر ورلډ کپ میچونه دي دا وګورو ګوره 2 ورلډ کپ میچونه یې وکړو سکور یې نه کړو جوړ. پاکستان په خلاف وارم اپ میچ کې دی کښېنستی بازي یې نه وکړه ولې ته کښېنستلې هلته هم د دې زنګون خوږېدی اوس دی راغلی اوله وارې افغانستان ته راورسېدی میډیا ته دا خبره وکړه چې دا حساب ده په افغانستان کرکټ بورډ کې دا چمونه کېږي. نو ګوره دا ډېره غلطه خبره ده او افغانستان کرکټ بورډ ډېره صحیح فیصله کړې ده. موږ باید له افغانستان کرکټ بورډ سره ودرېږو دغه رقم کې څو پلیران راوایستل سي او دا نویو پلیرانو ته لکه درویش رسولي وفادار مومند دغه رقم شاهد الله کمال بهیر شاه دغو پلیرانو ته که چیرې چانس ورکول سي نو انشاءالله د افغانستان د کرکټ راتلونکی به ډېر زیات روښانه وي. مننه تر بلې ویډیو راکړئ اجازه د خدای په امان.